بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو که چیرې ستاسو څخه د موبایل دا کوډ غلط شوی وي او درنه هیر وي، دا د ماتولو او له منځه وړلو طریقه په خپله له منځه یوسئ او دا طریقه زه تاسو ته ښیم. نو زما موبایل ته دا کوډ ورغلی و، ما بیا په دې طریقه سیخ کړو. ما ویل چې راځه ویډیو ورته برابره کړه. دا د ولیم پاسینی بټن دی او دا د چلنولو بټن دی او دا د غټ بټن یا هوم بټن دی. دا درې بټن به تاسو درې څپې یو ځای نیسئ. لومړی به تلیفون بند کړئ، بیټري ورته وباسئ تر څو موبایل بند شي. غټ بټن به ونیسئ، ویلیم پاسینی بټن به ونیسئ، بیا د چلنولو بټن به ونیسئ. درې دواړه به په یو ځای ونیسئ او موبایل به چلن کوي، بټن یې به نه پرېږدئ. نو د دې څخه وروسته یو نور لیکل راځي، اپلیکیشن سافټویر کوم ریکوري شو کېږي. دلته پنځم ته راشئ، د ویلیم سره ښکته پورته ځي، ویب ډیټا فیکټري ریسیټ باندې ویب ډیټا فیکټري ریسیټ باندې کلیک وکړئ، ودرېږئ. دا خپله چلنولو بټن چې دی کېږي په دې سره په دې باندې به اوکې کوئ. اوکې بیا به راشئ یس ډیلیټ آل یوزر ډیټا. دې ته به په ویلیم بټن سره راځئ، د ویلیم د څنګ کې د سپیډ بټن سره، بیا د دې غټ بټن یا د کلی بټن سره چلنولو بټن سره اوکې کېږي. انتظار به شئ. دوستانو که چیرې د ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ تر څو ټول ملګري خبر شي. بیا راځه ویب ډیټا فیکټري ریسیټ باندې کلیک وکړئ. کله کوم یو ځل بیا راشي یس ډیلیټ آل یوزر ډیټا، بیا اوکې، بیا انتظار شئ. دوستانو ویډیو شیر کړئ تر څو ټول پښتانه خبر شي، ټول ملګري مو خبر شي. بیا په اولنۍ برخه روبوټ سیسټم یوزر باندې روبوټ سیسټم ناو باندې کلیک وکړئ. اولنۍ چې کوم دی هغه به اوکې کوئ. روبوټ سیسټم ناو څخه وروسته بیا انتظار شئ تر څو هغه موبایل مو کوم سافټویر تاسو کومه ډیټا له منځه لاړه شي او کوډ له منځه لاړ شي، موبایل بیا ریسټارټ کېږي. نو که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې وي، شیر یې کړئ او دې څخه وروسته ویډیو پاتې ده، کټه کوئ مه، بندوئ مه، بیا به راشئ سټارټ باندې کلیک وکړئ. انتظار به شئ تر څو پاسینۍ برخه کې لنګویج هم انتخابولی شئ. نو دلته به راشئ، دا به ټیک مارک کړئ، یس به یې کړئ، نیکسټ به یې کړئ. نیکسټ څخه وروسته بیا به نیکسټ کړئ، نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ څخه وروسته دا به نیکسټ وهئ تر څو سکیپ به کړئ، ډونټ سکیپ انیوی به کړئ. بیا مور نیکسټ بیا به نیکسټ کلیک کړئ تر څو دا یو لږ څو سکنډه صبر وکړئ. بیا سکیپ باندې کلیک وکړئ، سکیپ، بیا هم دلته سکیپ باندې کلیک وکړئ، فینش باندې کلیک وکړئ. دا تاسو د موبایل ته کوډ ختم شو. نو یو غوښتنه کوو ګران کتونکو، زموږ دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او د زموږ د پیج هم در سره لایک. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه در سره لایک کړئ.